څنګه معلوم کړو چې زموږ فیسبوک آی ډي ته څوک داخل شوي، یعنی زموږ فیسبوک آی ډي بل چا خلاصه کړې ده یا نه. نو تاسو به راسئ خپل فیسبوک به را خلاص کړئ، دلته پاس په دې 3 کرښو کلیک کړئ، بیا به لاندې راسئ، دلته په سیټنګ ان پریویسی کلیک کړئ، بیا به په سیټنګ کلیک کړئ، دلته په دې پاس لومړنی اپشن اکاونټ سنټر په دې به کلیک کړئ، بیا به دلته پاسورډ ان سکیوریټي په دې به کلیک کړئ، دلته به لاندې دغه ویر یو آر لوګین ان په دې به کلیک کړئ ورته. نو دغه اپشن تاسو ګورئ په دغه به کلیک کړئ. دغه کومو موبایلونو کې چې زموږ آی ډي خلاصه شوې هر وخت خلاص شوي هغه ټول معلومات دلته ښکاره کوي، د موبایل نوم، وخت، ځای، دا ټول ښکاره کوي. تاسو ګورئ په دغه موبایل کې زما آی ډي خلاص شوی شیامي 12 پرو موبایل ده، کابل افغانستان کې، تاریخ هم لیکلی د مای 14 تاریخ او بجې هم لیکلي، ساعت وخت 12:03 تیرې دي، پی ام په دغه وخت خلاص شوی ده. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ دلته معلوم کړئ. دا له دې څخه لوګ اوټولی یم چې هر موبایل نه غواړئ د خپل موبایل په واسطه لرې کولی شئ. نو تاسو به په دې لاندې ځای کې په دې سلیکټ ډیوایسز ټو لوګ اوټ په همدې به کلیک کوئ ورته. دلته تاسو غواړئ هر موبایل نه لوګ اوټوئ، هماغه موبایل به ورته دلته ټک مارک کړئ، دغه ټک مارک علامه به کلیک کړئ، لاندې به په لوګ اوټ کلیک کړئ، بیا به لوګ اوټ کلیک کړئ. نو دغه موبایل نه دغه آی ډي لوګ اوټ شو، هغه د بل چا موبایل و. نو تاسو په دغه طریقه تاسو کولی شئ اوس د بل موبایل نه هم زه لوګ اوټوم، د بل نه بیا به لوګ اوټ کلیک کړئ. تاسو ګورئ هغه موبایلونه زموږ آی ډي لوګ اوټ شو، نو د خپل موبایل په واسطه موږ کولی شو هغه نور موبایلونه لوګ اوټ کړو. نو دغه طریقه او په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې معلوم کړئ کوم موبایلونو کې خلاصه ده او په همدغه طریقه لوګ اوټولی هم شئ چې د خپل موبایل نه د هغه نورو موبایلونو نه لوګ اوټ کړئ د خپل موبایل له طریقه. نو ویډیو همدومره وه، که خوښه شوې مو وي لایک یې کړئ، د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، که کومه پوښتنه لرئ کمنټ وکړئ، ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.